الکشن را روان دی ظاهره د ووټ خبره به کیږي او د دې ووټ پسې یو سړی راځي ووټ غواړي او دې ته موږ کله سیاستدان وایو کله آزاد امیدوار وایو په رنګارنګ بڼو کې دا خلک زموږ و کورونو ته راځي او په خاص ډول باندې دا د الیکشن په شپو ورځو کې د دوی اخلاق ډیر ښایسته سي پخوا تریو تندی نیولی په دغه ورځو کې همیشه د دوی غاښونه ښکاري خاندي. زما د یو سړي واقعه را په یاده شوه یو سړی 15 کاله بعد چې د اسلام آباد څخه راغی نو د یو چا دروازه ور وټکول هغه چې ورته راووتی وایي خیریت څه کیسه ده وایي ما اورېدلي دي ستاسو کور والا مړه سوې وه د هغه د فاتحې دپاره راغلی وم هغه ویل زوی مړې ما دویم واده وکړئ اوس مې 3 لوڼې 2 کوچنیان دي ته نن زما دپاره راغلی فاتحه که شنکی خان شنکی جان شنکی جان شنکی جان زنده باد زنده باد شنکی جان شنکی جان زنده باد زنده باد ستاسو د ووټ صحیح حقداره شنکی جان شنکی جان بهروز مازیکا مالک خوش اخلاق خوش گفتار اور دیتے وقت انتخابی نشان یاد رکھے لوٹا اوهو الله که لوټه نه زوی مړې ګډوه اوهو یوه خبره ده دواړه د اوداسه دپاره استعمالیږي تاسې یوه خبره ماته وکړئ شنکی خان د خدای سوی دی بلکې ګردی خان تاسې دا راوښیاست په تاسې کې شنکی خان کم یو امان الله صاحب اوهو جوړ په خیر طبیعتونه مزاجونه یو میاشته مخه تقریبا خبر سوم دی نرۍ تبه دې سوې وه څنګه دی طبیعت یې اوس څنګه دی یوه میاشت مخکې مې تبه سوې وه ځوان لالا نن را روان دی د پوښتنې دپاره نه په اصل کې خبره داسې ده چې 15 کاله بعد د اسلام آباد راغلی امان الله جان دوی کلي ته صرف د الیکشن دپاره راځي اوهو بېوقوفه چې اسلام آباد پرېږدم راسم دلته په کلي کې درته کښېنم دا کارونه به څوک در کوي دا روډونه به څوک در جوړوي کوم روډونه او زه مړې کوم روډونه وم دې چل چې زه کامیابه سم انشاءالله ګرد روډونه در جوړوم ها بجلي چې مې در راوستل نه زه ستا کله راوسته اوهو وم دې چل چې کامیابه سم نیمی کار مې کړی دی اوس به چې کامیابه سوم بیا به بجلي هم در راولم زه ستا څخه دا پوښتنه کوم در اوسه خو یې د ده زندهباد نارې والي اوس دې بیا حساب و کتاب ورسره شروع کوي هلکه څه کیسه ده مانو موږ خو عوام یو تږي وږي یو چې لږ هم د جیبونه راګرم کړي بس بیا د هغه سره او د هغه ملګري یو مجبوره یو څه وکړو د بد مختې ورژېږه د هغه سړي شرمېږې نه تاسو دا راته ووایاست تاسو دلته څنګه راغلاست ګوله زموږ دا پروګرام شروع دی دا ځوانان راغلي دي دلته به موږ ویل اوس یو سندره واوري یو کیسه به ته په مابین کې راولوېدې لکه سوړ مچ خیریت دی جیو په اصل کې خبره دا ده امان الله صاحب چې دا وخت زموږ د الیکشن سیزن دی نو یو جلسه مې وله دې جلسې ته روان وم داسې ستاسو د چکچکو اوازونه مې واورېدل موږ خو نن سبا چې یو 3-4 چرګان سره یو ځای سیم تقریر ورته شروع کړو دلته خو ماشاءالله ښه ښایسته ښایسته ځوانان راغلي دي ښه ښایسته خلک راغلي دي تاسې مهرباني وکړئ زموږ دلته پروګرام دی په خپل پروګرام باندې لګیا د خپل پروګرام ته مو پرېږدئ موزیک سټارټ تیری جان میری جان شنکی خان شنکی جان تیری جان میری جان زنده باد زنده باد تاسو د ووټ صحیح حقداره د کام ترجمان شنکی جان شنکی جان هلکه بس دې زوی مړې یوه جلسه بله پاته ده ګرده چمچګیري دلې ختمه کړه نه چې خرابه نه اواز یې هم دی سوی دی لکه هغه لوډ سپیکر چې پټاو سي پرده یې پرې سوې ده شپې ډېرې کېږي نن څلرمه پنځمه د دغه نارې دي ویې نو ګرانو قدرمنو عزیزانو درنو دوستانو زه ستاسې په خدمت کې د دې دپاره حاضر سوی یم چې تاسې به په راروان انتخابات کې یو ځل بیا ماته ووټ راکوئ نو انشاءالله تعالی دې چل چې زه اسمبلۍ ته ولاړ سم ستاسې دپاره به هغه کارونه وکړم کم کارونه به وکړې هغه کارونه به وکړم کم کارونه به یاره خبرې ته خو مې پرېږده یاره کم کارونه چې تیر پلا د ما څخه پاته سوي هغه کارونه کله دې کړي دي کارونه اوه ته قرار کښېنه په دا خپل ځای باندې بیده
نو خبره داسې ده تیر پلا تاسې ما ته ووټ راکوئ زه اسمبلۍ ته ولاړم تاسو زه کامیابه کړلم ما خپل ځان پوره کړئ دې چل به که خدای کول تاسې پوره کوم هغه متل خو به تاسې اورېدلی چې وایي اول ځان پسې جهان اول ځان پسې جهان. اول ځان پسې جهان ستاسو د بوټو صحیح حقداره اوی خوله مه خطا وته ستاسو د ووټ صحیح حقداره شنکی جان شنکی جان. هلک زوی مړی د تقریر په مابینځ کې سړی نارې نه وي ښه نه دي خرابه نه نو ګرانو عزیزانو ما دا خبره و تاسو ته کوله چې دې ځل تاسې ما ته ووټ نو زه به غریبي بلکل ختمه کړم. اوهو غریبی نه غریبان ختم که. او دا صحیح خبره ده. نو ګرانو دوستانو زه په خپل 50 ساله منصوبه کې دا خبره هم شاملوم ولی چې هسې هم ګراني ډېره ده وړه ګران سو بوره ګرانه سوه غوړي ګران سو د دنیا هر شی د ډبرې په بیه سلو. نو ګرانو عزیزانو دې شل که تاسو زه کامیابه کړم زه به دا غریبي په قبر کې شخوم. څنګه بې شخی زوی مړی څنګه بې شخی دا غریبي غریبانو قبر ته ور واچو شخه که دا ملګرو خبره د ووټ هم وسوه د بوټ هم وسوه هغه کسان باید چې په بوټ وویشتل سي چې هغه ستا څخه ووټ واخلي او ستا دپاره کار ونه کړي